موږ نن پروګرام په دغه بوټیو دی چې دغه له موږ پښتو کې اسپلمې ویل او په اردو کې ورته مدار یا اک ویل، په بنګالي کې مو په خپل اکړه یا کونډه داسې لفظ استعمالېږي او په انګلیش کې کلوټروپس او سیرا. دغه بوټي نقصانات هم دي او فایدې هم دي. نقصانات یې موږ په نظر کې خو هر شی نقصوني دی، کاغه پون یې دو، کاغه ګل دی، کاغه یا ډوډا عام دی، هر شی چې وي دا نقصوني وي. دا موږ په علاقه کې قدم په قدم ملويږي، په لختو په غوړه وي، په ډګري کې، په ټیک کې وي، هر چېرته دا بوټی شته دی. او دا موږ په نظر کې ډېر بې خوره او ګنده او سپېره بوټی دی. دا موږ سیزو او ویل دغه نالج موږ خلکو سره نشته او په کور دی چې دغه نه خلک آګاه شي. یو مهمو چالېږي چې پته ولګېږي چې دا فایدهمان هم دی، دا ختمول هم نه دي په کور، ځکه چې دا په ډېرو شیانو کې استعمالېږي، حکیمانو له پته وي، طبیبانو له پته وي. دا شوده چې دی خاص طور پر یې دغه شوده په دغه پوڼې کې چې کوم وي که نه دا ډېر نقصوني وي. دا شوده نه دي، دا ډېر نقصوني وي. دا سترګو له یا خولې له وړل نه دي په کور، ځکه چې که سترګو له دې وړل نو نظر ختمېدو خطره وي. او بل دا شوده په ډېرو شیانو کې استعمالېږي، په بوتلو باندې ملوېږي، دا غونډوي او بیا یې وچوي، بیا په څه طریقه په هغه دویو مویو کې استعمالېږي. هغه مختلف هم په ریپورټ کې بیان کړي دي. خو خاص طور پر دا بیا هم زه ریکویسټ کوم دغو خلکو لا چې دغه سره د اسپلمې بوټی چې کوم دی دغو سره چیټ چاړ کول نه دي په کور. ماشومان ته نه لرې سوتل په کور دي. دا حالت چې دا وزې هم نه خوري، مرغي هم پرې نه کښېني، چېرته چې وکسې به دا بوټی بیا هر چېرته شین وی لوړ وي. او دا زیات په کم ځایونو کې کېږي چې دا خشکه علاقه وي، دا ریګستان وي چې اوبه ورته ضرورت ډېر نه وي، دا بوټی ډېرې اوبه نه ربوسي. وایي دغه دا ډوډا شکل چې کوم عام دی دا کې وي، د هغه ګلونه یې دي، دغه کې هغه ډوډا غوندې کې وي. هغه ماشومان وروشو کوي، هغه نه بیا هغه شی وباسي، نو په هغه کې هسې چې وچ شي، په دا کې هغه سپین ویښته وي لکه زاړې ښځې ویښته، هغه ماشومان ورواخلي او هغه ویښته ډېر نرم وي، ډېر خوند کوي په لوسو کې. بیا ماشومان داسې ورځوي او پسې منډې وهي، هغه سره لوبې کوي، نو ډېر خوند کوي، هغه هم ډېر نرم او ملایم وي. په هغه کې بیا داسې تورې دونې وي لکه دال، هغه مې چې پوره استعمالېږي. وضاحت یې نشم کولی، ته پته نشته، معافي غواړم. خو دا بوټی ټچ کول یا دغه سره چیټ چاړ کول نه دي په کور. موږ په ریپورټ کې لږ وضاحت کړی دی، خو ډېر هم نشو کولی، ځکه چې دومره ریپورټ یې موږ سره نشو جوړېدلی، نالج هم نشته دی دومره. خو بیا هم دومره درته ویو چې د بوټي سره چیټ چاړ کول نه دي په کور. دا ډېر نقصوني دی، ډېر زهریلا دی. دا کې قسمونه دي، تقریبا یې 200 نه زیات قسمونه دي. خو زیات چې چاله پاته وي نو هغه به یا 2 یا 3 قسمونه پاته وي. موږ لا خو فلحال د دغه یو پاته و چې کوم دغه ګل دی، دغه چې کوم جامني رنګ ته وایي دغه ګل دی. دا ګلونه ډېر ښکلي ګلونه وي، خلیدی شي، خو په دا کې شوده غوندې کېږي، هغه ډېر زهریلا وي. ماشومان خاص طور پر چې ترې نه لرې وساتلی شي. دا ډېر خطرناک بوټی دی، دغه نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې دا له د مرغي هم نه پرې کښېني، نو پتنګ یې دغه چې کوم تیتلي وي دغه په نورو بوټیو کښېني، خو په دغو باندې داسې خوس نه کښېني. مچۍ پرې وشي لکه ګبینه مچۍ شوه، هغه هسې کښېني پرې باندې، نور یې داسې خوس نه کښېني پرې باندې. بل په انډیا کې وي هغه سپین ګل وي، هغه دو په خپل شیوجي له پیش کوي مولته یې، او هغه هار غوندې کې وي. چې هغه دوی امن و استحکام دی پوره وي، خشولې پوره وي. دا شونتې دا موږ په سیند کې هم په هندو مذهب کې دلته هندوان چې کوم دي په سیند کې هغه یې استعمالوي، د خپل روایات یا عقیده یې دوی هغه یې پوره. خو دا یې موږ دا سره څه کور نشته، که څوک یې څنګه استعمالوي او څوک یې څنګه استعمالوي. خو بیا هم موږ دا ریکویسټ دی چې دغه بوټي سره چیټ چاړ کول نه دي په کور. دا ډېر زهریلا او خطرناک بوټی دی. بل دغو چې کوم دا بوټی دی، دا خچان بوټی دی، موږ یې وهو، سیزو یې تنارونو لا چوک نغارو کې سیزو، پخلی پرې کوو. خو دا بوټی کور دی، حکومت له پکار دي چې په دغه بوټي باندې نظر وکړي، دغه بوټي په حوالې سره آګاهي وکړي، خلکو له مهم وچلوي چې دا بوټی خطرناک دی، د فایدې هم شته خو نقصانات یې هم شته. او نقصانات یې موږ په نظر کې ډېر دي، فایدې یې نشته دی موږ په نظر کې، ځکه چې موږ خبر نه یو. او چې کومې فایدې دي په کور دی چې خلکو له وخلی شي، او هغه شونتې یا چې کوم نقصانات دي هغه ورته بیان شي.
چې دغه نه فایده هم وخلو خو که نقصانات وي چې ته بچ شو یا ته خپل بچي یا خپل کولوله یا نور داسې چې ته نه ټول وسوتلی شي.